هلمندیان وایي د سولې په وړاندې خنډونه باید لیري سي. هلمند کې د سولې او اوربند تر عنوان لاندې یو پراخه غونډه د میشتو قومونو یووالي شورا له لوري جوړه سوې وه چې پکې قومي مشرانو، ځوانانو او د جګړې د سیمو راغلو مهاجرینو او په زرګونه کسانو ګډون کړی و. راغلو ګډونوالو د افغان دولت او وسلوالو طالبانو څخه د ژر تر ژره اوربند غوښتنه وکړه. د په خپل خبرو کې له دولت او وسلوالو طالبانو له مذاکراتي ټیمونو وغوښتل چې د میلیونونو افغانانو ارمان چې سوله ده پوره او پر اوربند توافق څرګند کړي. جنگ بربادي ده، جنگ کې ګټه نشته، موږ پر دواړو غواړو دا مو غږ دی، هم پر دې خوا هم پر هغه خوا چې موږ سوله غواړو، اوربند غواړو، نور جنگ نه غواړو. او پاکستان باندې دا غږ کوو، پر ایران یې کوو، پر ګاونډي هېوادو یې کوو چې زموږ سره کوم همسایګان دي چې زموږ ولس دربدره دی، نور زموږ د ګران افغانستان د بربادۍ څخه لاس واخلي. او دا هغه غیرتمن ولس دی چې په دغه یوه لویشت خاوره ټول در په مو وځي، یوه لویشت خاوره هم داسې ته نه درکوو چې هر څه جنګونه وکړي او هر څه پالیسۍ وکړي او هر څه د استخباراتو کړۍ درته وچلوي. زموږ هغه غیرتمن ولس دلته داسې اجازه نه درکوي چې زموږ پر ولس، زموږ پر خاوره باندې داسې تېری کوي. سوله غواړو، زموږ ولس یې غواړي، نور مو ادیرې ډکې دي، په شبخانو کې مو ځای نشته د ټپیانو، موږ سوله غواړو، اوربند غواړو. بلخوا بیا راغلو قومي مشرانو او ځوانانو وویل د 40 کلنې جګړې پای ته رسېدل او د افغانانو د وینې تویېدو مخه نیول په سوله پورې اړوند دي چې باید دولت او ښکېل اړخونه یې رعایت کړي. دوی زیاته کړه چې د سولې پر وړاندې هیڅ ډول محدودیتونه او په دې پروسه کې د خنډ او ځنډ بهانې ولس ته د منلو وړ نه دي. دوی وویل د جګړې مخنیوی او اوربند د خلکو غوښتنه او حق دی چې باید ورته ښکېل اړخونه ژمن سي. نن چې موږ په دغه جنګ کې د لاسه ورکړل خپل ځوانانو، سپین ږیري او ماشومان، کېدای شي چې موږ مقابله کړې وای، دا مو د لاسه نه ورکړي، په یوه وخت ورشوی چې زه نه وژم په د کور ته لاړ شه جنګ پر بل ځای وکړه. که ته افغان یې خو زه افغان یم، د دې وطن یم، زه دلته یم. که ته ګټه غواړې خو زه هم ګټه غواړم، زما ګټه زما په کور کې ده، زما ګټه زما په باغ او زما په باغچه کې ده، زما په مځکه کې ده. ولې ما په دې یخ مجرۍ او ما ته مې د دې بوجۍ د غنمو لپاره یا د یو شپې د تېرولو د کمپنۍ لپاره احتیاجیه بل چاته دا ستا خور ده، دا ستا مور ده، دا ستا برندار ده، دا ستا اولادونه دي، مه کوه سړی. او ما بېرته مه درو ستا په مقابل کې ودرېږم او باید ودرېږو، که نه درېږو دغسې به یو. چې دا سوله یوازې په هغو خلکو نه راځي چې په ادارو کې ده، دا سوله په موږ تاسې راځي. هر سړی کولی شي چې په دغې سولې کې برخه واخلي او جدي قدمونه پورته کړي. دا یوازې نه ده، دا هغه سړي ته اوس هغه مؤمن ته څوک جواب ورکولی شي چې دی کور ته روان وي، وایي زما بابا چیرې دی مورې، او د ده بابا نشته، یا په ډب کې تللی دی، یا په مین کې تللی دی، یا په مردکو مړ شوی دی، شهید شوی دی. د دې جواب څوک لري؟ ښاغلي دنیا طالبه ته جواب ورکوي. پر ټولو وروڼو مې دا غږ ده چې د ملایانو صاحبانو سمې دا هیله ده چې په سولې کې جدي قدمونه پورته کړي. دا کار د زموږ وروڼه دي، د خدای په لیاز، د قرآن په لیاز، چې د خپله کوره څخه ډېر شهیدان مې ورکړي دي، بیا یې ورکوم، بیا یې ورکوم، مګر و په دواړو غاړو باندې دا غږ کوم چې وینه په وینه باندې نه مینځل کېږي، وینه په اوبو پرېوړل کېږي، وینه اوبو ته ضرورت لري چې هر څه مړي وشي، بیا هم دا پای به یې دا نه وي. هیره دې نه وي چې د یادې غونډې په وروستیو کې یو پراخ لاریون هم ترسره سو چې د سولې او اوربند شعارونه یې ورکول. عبدالله حکمل، شور نیوز، هلمند.